الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو خویندو میندو او مستمعینو مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځ درس عنوان دی الآذان والإقامة. ځکه چې د لمونځ موضوع به شروع کوو بإذن الله، خو د هغې نه مخکې یو بل ادب د آدابو او مسله د مسائلو چې هغه د لمانځه دپاره اعلان دی هغې ته وایي اذان او اقامت. د اذان او اقامت دپاره په احادیثو کې کیفیت ذکر دی، الفاظ موجود دي، او د دې اذان او اقامت مشروعیت په نصوص شرعیه سره او بیا په احادیث صحیحه کې د دې تثبیت موجود دی. اذان او اقامت، د اذان معنا د لغوي اعلان کول. قرآن کریم کې د دې الفاظ موجود دي. الله سبحانه وتعالی فرمای وآذان من الله ورسوله. نو دلته اذان دی په معنا د اعلان او اعلام سره، چې دا د طرفه د الله او دغه د رسول. دغه شانته الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی آذنتکم علی سواء. نو دلته د آذنتکم معنا د اعلنتکم، اعلان کوم تاسو ته. نو لغوي معنی په قرآن کریم کې استعمال شوی. او اذان په اصطلاح کې یا په بل تعبیر په شریعت کې دا تعریف دی چې الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة. دا اعلان کول دی لپاره د لمانځه چې کله د لمونځ وخت داخل شي، خو په یو خاص الفاظو سره او په خاص اوقاتو کې. الله سبحانه و تعالی په قرآن کریم کې
په څو آیتونو کې د دې اذان ذکر او تذکره کړي. الله سبحانه وتعالى فرمای اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا. و کله چې تاسو اعلان کوئ اذان کوئ لپاره د لمانځه، نو دغه مشرکین او کفار دوی دا په دې ټوکو مسخرو باندې نیسي، استهزا کوي، ټوکې کوي، ځکه دا د کفارو عادت دی، زوړ عادت دی. اوس هم ځینې داسې کافر او مشرک وګړي شته چې د اذان په ټیم کې په اذانونو باندې سخریه کوي، استهزا کوي. او قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی چې مشرکین مکه او مشرکین قریش به دا خبره کوله چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دې قرآن ته غوږ مږدئ، شور شغب جوړ کړئ، دا اسی خبرې دي او د دې څه حقیقت نشته. د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی چې دین بیانیږي او ذکر کیږي، که د اعلان په شکل وي، که د اذان په شکل وي، که د لمونځ په شکل وي، که د الله د شاعر الله د قائمېدلو په شکل وي، نو مشرکین، یهود، نصارا، د الله او د رسول دشمنان هغې ته په سپکه ګوري، استهزا کوي، ټوکې کوي، ټقرې کوي. دغه شانته الله سبحانه وتعالی په یو صورت کې چې سورة الجمعه نومیږي، په هغه کې فرمایلی دي وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کله چې आवाज وکړی شي لپاره د لمانځه، نو تاسو د دې لمانځه دپاره د ادا کولو دپاره سعی وکئ، کوشش وکئ او روان شئ، او خرید او فروش پرېږدئ، چې مراد د دې ندانه اذان کول وي. دغه شانته د اقامت معنا هغه لغوي اصطلاحي شته. اقامت دا د اقام نه ده، مصدر دی اقام یقیم اقامتن، ودرېدل ته وایي اذا جعلته شیئا مستقیما. او اقامت ته ځکه اقامت وایي چې کله دا الفاظ وویل شي نو منځګزار استمانځه ته جمع ته ودرېږي. او لکه څنګه چې اذان اعلان دی د غایبینو دپاره، دغه شانته اقامت اعلان دی د حاضرینو دپاره. دې وجې نه علماء کرام محدثین د اسلامي امت غښتلي مجتهدین امامان هغوی وایي چې دغه حکم که اذان دی او که اقامت دی دا فرض کفایي ده علی الرجال دون النساء، په سړو باندې نه په زنانو. لصلوات الخمس المکتوبه چې دا ویلی کېږي لپاره د 5 وخت لمونځونو ادا کولو. د دې وجې نه د دې مشروعیت په کتاب الله او په سنت رسول او په اجماع د دې امت هغه ثابت دی. د دې وجې نه علماء کرام هغوی دا نظر لري او فرمایلی دي، په کتابونو کې لیکلی دي چې یجب علی الرجال فی الحضر والسفر. دغه انفرادی منزوی یا اجتماعی وی علی الفرد والمنفرد على الأحرار والعبيد للصلوات الخمس. آذان بم کې، اقامت بم کې،
که د سفر حالت دی وي که د حضر حالت دی وي مسافر او که مقیم او که ځان له لمونځ کوي او که په جمع لمونځ کوي اصیل وي که غلامان وي نو د 5 وختو لمونځونو دپاره به اذان هم کوي او اقامت به هم کوي. بعضې علما وایي چې دا اقامت دا اذان سنت دی منفرد او د مسافر دپاره، او بعضې علما وایي چې دا مکروه دی د ښځو دپاره، او دغه اذان او یا اقامت دا نه صحیح کیږي قبل الوقت چې وخت نه یې داخله شوي، ما سوا د فجر او د صباح نه چې هلته اذان اول اذان دا صحیح کیږي د نصف اللیل نه دی خوا چې هغه د تهجد اذان دی، او دا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د خلفای راشدینو په زمانه کې او اوس هم الی یومنا هذا په حرمینو شریفینو کې دا دواړه اذانونه کیږي، اول اذان دویم اذان، د تهجد اذان او د سهار د لمانځه د وخت د داخلېدلو دپاره اذان دا شته. نو د اذان ډېر زیات فضایل دي او مناقب دي چې اذان او اقامت په اسلام کې د مسلمان دپاره ارزښت لري، قیمت لري. یو د هغې فضایلو نه هغه دا دی چې اذان دا دعوت دی د الله سبحانه وتعالی په طرف، چې کله یو اذان کوونکی کوي، اقامت کوونکی کوي، نو دا بلنه د دعوت دی د الله سبحانه وتعالی طرف ته. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، د چا نه ښایسته خبره کیدلی شي د هغه چا چې هغه د الله طرف ته آواز کوي، بلنه کوي، دعوت ورکوي، او بیا د دې سره سره عمل صالح هم کوي او خپل عامل وي، او بیا دعوه هم نه کوي چې زه لوی سړی یم وقال انني من المسلمین، زه یو ادنا مسلمان یم د مسلمانانو د جملې څخه. دویم فضیلت او منقبت د اذان هغه دا دی چې کله قیامت شي نو د قیامت په ورځ به اوچت سوټونو والا هسکو غاړو والا هغه به اذان کوونکی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی المؤذنون اطول الناس یوم القیامه، څوک چې اذانونه کوي د هغوی غاړې او ستوني به په قیامت کې ډېر اوچت وي، هسک وي، دنګ به وي، د ورایه به معلومیږي چې دا هغه اذان کوونکی دی. دریم منقبت په اذان کې هغه دام دی چې د اذان یطرد الشیطان، دا شیطان شړي. مؤذن چې اذان کوي په دې سره شیطانان شړلی کېږي. حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی چې کله مؤذن اذان شروع کړي شیطان منډې وهي او د هغه نه آواز وځي. دومره په دې اذان کې الله طاقت اچولی. څلورم فضیلت و منقبت د اذان دا دی چې کله یو اذان کوونکی وکړي نو په دې سره هیڅ یو ځای او سیز چې اذان ورته رسیږي غږی نو هغه به په قیامت کې ګواهي کوي د مؤذن دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی فإنه لا يسمع
مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامه. ویناوري آواز د اذان کوونکی که هغه انسانان دي که پیریان دي یا نور شیان دي، منګرم په قیامت کې به ګواهي کوي د دې مؤذن دپاره. د څومره لوی منقبت او فضیلت دی چې په قیامت کې ستا دپاره یو ګواه پیښیږي، ستا دپاره ګواهي کوي، که جمادات دي که نباتات دي که حیوانات دي. بل منقبت د مناقبو نه هغه دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یغفر للمؤذن، اذان کوونکي دپاره ګناهونه معافي. دا د ګناهونو د رژېدلو یو سبب دی. بل منقبت هغه دام دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مؤذنینو دپاره د مغفرت دعا کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اذان چې څوک کوي دا ضامن دی، ځکه اذان کوونکی باید علم بالاوقات ولري، په اوقاتو باندې عالم وي. نو ځکه د مؤذنینو دپاره څه شروط دي، آداب دي، په دې به سنبال وي. او هر چې امام دا ضامن دی، په دې معنا چې امام د خپلو مقتدیانو اقتدا کوونکو ضامن دی کله چې د ده هغه امامت او اقتدا چې مقتدیان ورپسې کوي په ده پسې. من کان له امام من کان له قراءة الامام فقراءة الامام قراءة له. د دې معنا دا ده چې دا ضامن دی. نو ځکه امام باید په منځونو باندې، په احکامو باندې، په مسایلو باندې پوره عبور ولري. د مانځه فرایض، واجبات، مستحبات، سنن، مکروهات، مفسدات، مبتلات، دا ټول هغه ته باید دا علم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والمؤذن مؤتمن. او څوک چې اذان کوي هغه امین دی، باید امانتدار وي. په هغه باندې خلک او مسلمانان به اعتماد کوي، ځکه به عالم بالاوقات وي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. یا الله ته ارشاد او هدایت وکړي امامانو ته، او بیا بخنه وکړي مؤذنینو ته. دا څومره د منقبت او فضیلت خبره ده چې د الله نبی دعا کړې د مؤذنینو دپاره. د دې د وجې نه مؤذنین هغه باید په آداب او صفاتو باندې سنبال خلک وي، جهور الصوت وي، عالم بالاوقات وي، او په اوداسه باندې اذان کوي، او مخامخ قبلې ته کوي، او په غوږ کې دې ګوته دننه کي، او په حی علی الصلاة حی علی الفلاح دې ښي طرف او چپ طرف ته دې مخ تو کي. دا د مؤذنینو د آدابو څخه علماء کرامو ذکر کړي چې په احادیثو کې دا بیان شوي دي. نو الله سبحانه وتعالی دې دغه فضایل مناقب د مؤذنینو نصیب کی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې مسایلو باندې عمل نصیب کی. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد